د افغانستان په شمال کې د وچو او تودو دښتونو په زړه کې هغه ځای چې څو کاله د اوبو پرمختګ او هیلو په تمه و. اوس د درنو ماشینونو غږ د کارګرانو هیله او د بزګرانو د هیلو غږ اوریدل کیږي. هغه پروژه چې یو وخت خوب و اوس یو ځلانده حقیقت ته بدل شوی دی. د قشتیپې کانال ملي پروژه اوس د افغانستان د ملي ارادې ځان بسیاینې او پرمختګ سمبول ګرځېدلی دی. د قشتیپې کانال د دویم پړاو کندن کاري په 80% پرمختګ سره په چټکۍ سره د پایلې مرحلې ته نږدې کیږي. دغه ستره ملي پروژه چې د روان کال په پیل کې پیل شوې ده اوس نه یوازې په کندن کاري بلکه د څو لویو متوسطو پلګانو په جوړولو کې هم مهم ګامونه اخیستي دي. د دې پروژې لومړی پړاو د کانال د لارې 108 کیلومتره کندنکاري و چې په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. په دویم پړاو کې د کندنکاري عملیات د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ څخه تر فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ پورې چې 128 کیلومتره اوږدوالی لري دوام لري. شپږ قراردادي شرکتونه په دې لاره کې په 24 ساعته ډول کار کوي. د پلونو جوړول هم د ملي او نړیوالو معیارونو مطابق روان دي. تر اوسه پورې د حیرتان مزار لارې عامه پله د ریل پله په دې لاره کې پرانیستل شوي دي. د نورو 4 پلګانو جوړول هم روان دي او ژر به د نورو پلونو جوړول پیل شي. په ټوله کې د دې لارې لپاره 18 پلونه پلان شوي چې لوی متوسطي او د موسمي اوبو د کنټرول لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې پروژې یو له مهمو برخو څخه د کانال اصلي بند جوړول دي. سره له دې چې د اوبو د سطحي لوړتیا، شګې، تیپې او موسمي طوفانونو په لاره کې خنډونه دي، دغه برخه هم د پرمختللو ماشینونو او د انجنیرانو د نستړي کېدونکو هڅو له لارې تر اوسه پورې 80% پرمختګ کړی دی. عبدالرحمن اتاش د ملي پراختیا شرکت عمومي اجرایي رئیس په خپلو تازه سفرونو کې چې بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو ته یې کړې وه د کار پروسه له نږدې وکتله او د پروژې د تطبیق سرعت زیاتولو باندې یې ټینګار وکړ. په دې سفر کې مولوي محمود مظلوم د اراضي عمومي رئیس هم موجود و او د کانال په شاوخوا کې د 1 میلیون جریب ځمکه د ملي پراختیا شرکت ته د انتقال پروسه پیل کړه. دغه ځمکه به د هیواد زراعتي او صنعتي پراختیا لپاره وکارول شي. دا پروژه یوه ساختماني پروژه نه ده، دا د یو ملي بدلون سمبول دی. سلګونه افغان ځوانان، مسلکي کارګران، تخنیکي کارکونکي او انجینران چې په خپل هیواد کې پاتې شوي دي اوس خپل وطن جوړوي او ویاړ رامنځته کوي. د قشتیپې کانال ملي پروژه یوازې د اوبو لېږد نه ده، دا د هیلو، ځان باوري او روښانه راتلونکې پروژه ده. هغه راتلونکی چې پکې وچه ځمکه په شنو بڼونو بدلیږي، کلی ژوند بیا ترلاسه کوي او عزیز افغانستان د خپلو منابعو په استفاده سره د ځان بسیاینې په لور ګام اخلي. دا یوازې پیل دی، راتلونکی زموږ دی.